زه درته دا وایم په دې مه خوشحالېږئ چې کال تېر شو، دا نوی کال په یو نوي عزم سره شروع کړي. او ټولو ملګرو ته او خویندو ورونو ته دا نصیحت د دې دپاره چې دا زړونه زموږ را ژوندي شي او لږ بیدار شو او د غفلت د خوب نه راپاڅو. هغه نصیحت دا دی، زه درته دا وایم په دې مه خوشحالېږئ چې کال تېر شو. لکه څنګه چې امام حسن بصري رحمه الله وی ای د آدم بچیه ته هم دقه ورځې او شپې نه چې ورځ تېرېږي شپه تېرېږي ستا د ژوند بعضې حصه تېرېږي. تاسو ته پته شته ستا د ژوند نه یو کال ختم شو، یعنی یو کال ته رب العالمین ته نږدې شو. دې ته سوچ کړی که نه دې ته خوشحاله چې کال تېر شو زه به کلي ته ځم ما پیسې جمع کړې ما دا وکړو ما دغه وکړو. پوره یو کال تېر شو سره د نیکیانو سره د بدیانو سره د عبادتونو سره د ګناهونو او ټول هر څه د الله سره نوټ شوي دي. احصاه الله ونسوه، الله ته د هر څه یاد دي. او دا کال بیا نه راځي، دا کال لاړ ختم. تا دې کال کې څه کړي، کومه کارنامه ته ادا کړې؟ زما ته نه دا سوال دی. نن چې لاړې د شپې سملاستی نو 2 منټه بس ځان نه به راته پوښ وکړي په دې پوره کال کې تا د اسلام دپاره څه کړي دي. قرآن دې یاد کړی، علم دې کړی، عالم دې نه جوړ شوی، خلکو سره دې مرستې کړي، خلکو سره دې منډې والي، اسلام د اوچتېدو دپاره دې څه منډې والي دي، د دین د نشر او اشاعت دپاره تا څه کړي دي، الله ته د نږدېکت دپاره دې څومره عبادتونه کړي دي. پوره کال تېر شو او د افسوس خبره دا ده چې دا کال بیا نه راځي. او ژوند ګورې دغه سیکنډونو او منټونو کې دی. ګورې دا زړه زموږ درزېږي، د زړه دا درز چې دی دا ګورې د انسان ته دقه وایي چې دا ژوند ګورې ټول دغه سیکنډونو او منټونو کې تېرېږي.